السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیوډي کې ما تاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی دی. مطلب د موبایل یو داسې سکرین لاک دی چې خپل موبایل تاسو په خپل غږ سره بندولی او خلاصولی شي. داسې یو پاسورډ چې هغه هیڅوک هم بیا ستاسو نه علاوه نشي کولولی. مطلب ستاسو موبایل به بالکل ستاسو په غږ سره خلاصیږي او بندیږي. نو قدرمنو دغه طریقه درته راښایم، د دغه اپلیکیشن مکمل استعمال درته راښایم او ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ د ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی. تاسو به هلته نه سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ. تاسو ته به داسې شیان یو انټرفیس راشي. په سر باندې که تاسو ته ښکاري لاک سټیټس یو آپشن، دا به آف وي، نو دا به د دې ځای نه تاسو آن کړئ. دې ته به تاسو پرمیشن ورکړئ. دا وګورئ دې ځای نه دا الاو کړئ، آف دی. ټیک ده. اوس دلته کې اوکې آپشن باندې به کلیک وکړئ. دې کې تاسو راشئ نو دلته یو بل پرمیشن بس تاسو نه غواړي. سمپل دا به د دې ځای نه تاسو دې ته کم پرمیشن چې دا غواړي ټول پرمیشن به دې ته الاف کړئ. دا وګورئ. اوس دلته کې دا ستاسو نه یو ریکوري پاسکوډ یو سوال چاندې کوي، د هغې جواب به تاسو ورکړئ. ټیک ده. ویر یو وان مطلب چې څه سوال وي د هغې جواب به تاسو سمپل دلته کې ورکړئ. لکه دا زما سوال شو، دا ما سیف کو، دا اوس زما ریکوري شوه. مطلب ریکوري دا ده که زما په داسې محفل کې یم زه چې هلته زما په غږ سره بیا زه خپل موبایل نشم کولولی، مطلب شور وي یا بل څه وي، نو سمپل دغه پین کوډ دغه ریکوري